لخړو خاورو دی وطن مونږ سره زر جوړو 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 هیواد د جلدی ان شاء الله په هنر جوړو هیواد دا جلدی انشاءاللہ پا ہنر جوڑو هیواد دا جلدی انشاءاللہ پا ہنر جوڑو لخڑو خاورو دی وطن مونږ سره زر جوړو د جناب خلیفہ صاحب سراج الدین حقانی صاحب په هدایات او همکارۍ لارښوونه دغه مسجد لوی په نظر کې نیول شوی و چې شاید دا د خلکو نه لوی هم خدا د الله حمد وایو د الله شکر ادا کوو چې په دې مسجد کې په نن ورځ خلک نه ځایېده 15 کاله 10 کاله 20 کاله به خدای څه حالت وي د خلکو نو دا د دې خوشخبري موږ ته راکوي چې د موږ خلک الحمدلله د ایمان سره د اسلام سره د مسجد سره د مولا او د طالب او د مدرسې سره مینه لري محبت لري احترام ورته لري عقیده ورته لري که شل کاله د چا د حاکمیت د لاندې د چا د ظلم د لاندې وخت تیر کړو کوششونه ورباندې وشول غرض یې همدغه و چې دغه شیان کورونه له منځه یوسي لخړو خاورو دی وطن مونږ سره زر جوړو لخړو خاورو دی وطن مونږ سره زر جوړو لخړو خاورو دی وطن مونږ سره زر جوړو لخړو خاورو دی وطن اولنی مسجد مدینه منوره کې جوړ کو اول مسجد اسس علی التقوا تاسو معلوم د مسجد قباء رسول الله صلی الله علیه وسلم بنیادی خیدا 2 رکعات منظور کې د عمره ثواب لري الحمدلله زمو مشران د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت او په سیرت باندې عمل ته لګیا دي عملی جامه ورغوندي الله دې دوی ته مزید توفیق نصیب کړي د شاړو دشتو کې کروبا د هفت رنگولونه درنه په مثال د جنت ښکلا ډیره مننه د داخله وزارت مشر سراج الدین حقانی صاحب نه چې موږ ته دومره قرباني ورکړه چې دومره لوی جومات پرانیزي او ډیر خوشحاله د امارت اسلامي نه داخله وزارت د رهبرۍ په اساس خلیفہ صاحب سراج الدین حقانی او ورسره ملګري خجی وزیر حقانی د کومک په اساس موږ ته یو ښکلی جومات تشکیل او جوړ کړو خاورو دی وطن مونږ سره زر جوړو لخړو خاورو دی وطن مونږ سره زر جوړو لخړو خاورو دی وطن مونږ سره زر جوړو